لسکلن ماشوم امامت نه دی سي ځکه دا نابالغ دی او زمونږ فقها په اتفاق سره دا مسله لیکي چې د نابالغ امامت نه دی سي ځکه امام د امام مونځ باید د مقتدیانو د مونځ نه ضعیف نه وي او چې نابالغ الګ په محراب کې د ودرو امامت تا داغه د نابالغ ماشومانو مونځ نفل دی کنه فرض نه دی داغه مونځ نفل او د مقتدیانو مونځ څه دی فرض دی دا څه دی چې په خټو دیوال باندې کانکریټ اچي لاندې باید کانکریټ یو برکه خټي وي خیر دی که د مقتدی مونځ نفل وي او د امام مونځ شي فرضي مشکل نه لري لکه ماسپخین مانځه ته څوک راغی مونځ یې وکړ فرض په دې فکر چې جمع به شوي نو وروسته بیا جمع ودرېدله نو دی کولی شي چې امام پسې اقتدا وکړي نو دا امام پسې چې دا سړی دا مقتدي مونځ کوي نو د ده نفل دی ځکه د فرض مونځ کړی دی د ده مونځ هېڅ مشکل نه لري د امام مونځ باید د مقتدیانو د مونځ نه ضعیفه نه وي اوس ماشوم نابالغه لس کلن هلک خو ماشوم وي دا نابالغ وي دې پسې مونځ کول دا نه دی صحیح مونځ پسې نه کېږي د ویډیوګانو کې خو راځي خصوصا تراویح د عربو کې کوي بعضې نورو مذاهبو کې جواز شته خو زمونږ او ستاسو حنفي مذهب کې حنفي فقه کې نابالغ هلکانو ماشومانو پسې مونځ نه دی صحیح